سلام دوستانو زمونږ نوی درس ته ښه راغلاست. زمونږ نننی درس د درې افعالو په اړه دی. په فرانسوي ژبه کې کله چې مکالمه جوړوو نو خب په شروع کې چې کله خپل ځان معرفي کوو د دې فعل نه زیاته استفاده کوو s'appeler او être یو چېرته اوسېدل دې ته être ویل کېږي. avoir چې شی درلودل فعل دی، درلودل فعل دی. نو دا دواړه être avoir او یو بل فعل هم دی چې هغه هم بیا ګردانې کوو چې aller دی. دې نه فرانسویان د نورو کلمو جملو په جوړولو کې بیا ډېر زیات استفاده کوي. دا ډېر مهمه دي، تاسو دا زده کړئ. تاسو څنګه خو پوهېږئ چې دا څه دي، څه ورته وایو، je tu il nous vous il دوی هماغه اشاره‌ای افعال ورته وایو چې کله چې موږ غواړو چې یو څه شي ته اشاره وکړو. دې مثال په ډول je زما منظور زه یم، ته منظور ته یې، il منظور دریم فرد دی. مثلا د یو چا په اړه غواړو خبرې وکړو، د یو ملګري چې دلته موجود نه دي یا که موجود هم وي، یعنې هلته دی دویم شخص ته د دریم شخص په اړه چې ته غواړې معلومات ورکړي نو د il نه استفاده کوو. او ال مؤنث دی، که هغه شخص مؤنث وي نو ال نه استفاده کوو. او اون یعنی او ان. دا کله مثلا چې موږ داسې وایو چې سړی دا کار کوي، سړی دا کار باید وکړي، نو د هماغه د سړی په مقابل موږ کولی شو آن نه استفاده کړو. معمولا که ووایو چې فرانسویان نو استفاده کوي، د هماغه د نو په ځای عامیانه ډول آن نه استفاده کیږي او فعل د همدغه ال او ال په ګردان کیږي. بخښنه غواړم. نو یعنی مونږ، vous یعنی تاسو، او il یعنی هغه جمع، هغه دوه درې کسان il. او که مؤنث وي بیا همداسې تخته کې ځای نه و نو همدې لپاره ما نه و لیکلی، نو e deux l e s که هغه جمع مؤنث وي نو بیا دغه e deux l e s اخلي. نو s'appeler ګورئ دا e دلته e نه تلفظ کېږي، یعنې s'appeler موږ نه وایو، s'appeler ای اواز اخلي. نو اکثر ځایو کې د e چې دی ای تلفظ کېږي په فرانسوي کلماتو کې. s'appeler دا مصدر فعل دی او کله چې موږ د دې ګردان کوو نو څرنګه دی، je m'appelle یعنی زما نام، یعنی je m'appelle. ګوره که عام زه تاسو وایم چې زه ځان داسې نوموم، همداسې زه ځان داسې نوموم، je m'appelle. tu t'appelles، تو خپل ځان داسې نوموي، یعنی tu t'appelles ستا نامه. il یا elle یا on s'appelle، il s'appelle، elle s'appelle، on s'appelle. یعنی داسې یو نوم لري، دریم فرد، د دریم فرد. nous appelons، موږ خپل ځان داسې نوموو، nous appelons. vous appelez، تاسو خپل ځان داسې نوموي، vous appelez. il یا elle s'appelle. ګورئ دلته nous appelons یعنی دا اس او ای یو بل سره چې جنګ خوري نو دلته باید د زه آواز موږ وباسو. nous appelons، vous appelez، il s'appelle. ګورئ دلته دا او ان تی چې په آخر کې دی دا تلفظ نه کیږي. همدا قانون دی. نه پوهېږو چې دقیقې څه دی، قانون جوړ شوی دی. باز شاید په فرانسوي کې دی نشو ویلی چې ولې، قانون یې همداسې دی. نو دلته دا او ان تی لیکل کیږي خو تلفظ نه کیږي. یو ځل بیا s'appeler یعنی د یو شی نومیدل، یو شی نومیدل. s'appeler مصدر فعل دی او ګردان یې چې کوو je m'appelle یعنی زه ځان داسې نوموم، tu t'appelles، ته خپل ځان داسې نوموي، il s'appelle، elle s'appelle، on s'appelle. il
که هغه سړی یا شی مذکر وي، ال که هغه مؤنث وي، او آن یعنی په مجموعي ډول سړی مثلا سړی دغسې نوم لري، سړی دا کار کوي، نو د هماغه سړی په ځای او آن استفاده کولی شو. او ان آن. nous nous appelons. موږ خپل ځان داسې نوموو. vous vous appelez. تاسو خپل ځان داسې نوموئ. il s'appelle. دلته هم متوجه اوسئ چې دا il د il سره په شان یو شان تلفظ کیږي، خو دلته په لیکایي کې یو اس اضافه لري، او ال هم په لیکایي کې دلته چې جمع دي یو اس اضافه لري، خو دا اس نه تلفظ کیږي. il s'appelle. او دا هم او ان تی دلته لیکو که یو سړی په جمله کې وګوري نو پوهیږي چې تاسو د یو جمع نه د جمع په اړه خبرې کوي. راځو د être فعل په اړه. être یعنی یو چرته اوسیدل. je suis. ګردان یې همداسې دی ښه. je suis. کله چې د être فعل یعنی د اوسیدل فعل ګردان کوو je suis داسې راځي ښه. je suis. tu es. je suis یعنی زه یم. tu es ته یې. il est. elle est. on est. ټول یو شان دي ښه. il elle او on ټول یو شی دي. ای راځي یعنی هغه هلته دي. پر ایگزامپل یو مثال که ووایم je suis afghan. زه افغان یم. د اوسېدو فعل نامه استفاده وکړو او دا جمله مې جوړ کړې ده. je suis afghan. tu es français. ته فرانسوي یعنی ستا ملیت فرانسوي دی. elle est italienne. هغه ایتالیایی دی. او که وایو on est italien خب سړی ایتالیایی دی. داسې معنا ورکوي ښه. nous sommes. موږ یو. nous sommes. موږ یو. vous êtes. تاسو هستئ. vous êtes. ګوره دا اس دا او سره جنګ خوري ښه. vous êtes. تاسو هستئ. ils sont. elles sont. د ت نه تلفظ کیږي. هغه جمع دي. هغه جمع که هر څه مثلا ویلو شو چې داسې ویلو شو چې ils sont français. هغوی فرانسویان دي. نو دغه درېیمه جمع ګروه په اړه چې خبرې کوو نو د il هماغه اس ورسره اضافه کیږي. او avoir فعل. avoir یعنی درلودل. ګردان څنګه دي؟ j'ai. زه لرم. او یو شی تاسو احتیاط وکړئ چې کله چې موږ جمله لیکو نو د او نه لیکل کیږي. دلته یو اپاستروف موږ لیکو ولې چې د او واول دي او ا هم واول دي. دوه واول یو بل سره د دوه کلمې پس داسې مسلسل نه راځي. همداسې قاعده دي. نو دې لپاره چې تاسو دقیق پوه شئ نو دلته یو او لیکلی دي خو په جمله کې بیا هماغه یو د پاکې او تاسو یو اپاستروف لیکئ ښه. j'ai یعنی زه لرم. j'ai une voiture. زه یو ګاډی لرم. مثال tu as. ته لرې. il elle on. دواړه ټول هماغه درېیم فرد ته تعلق لري. il a. هغه لري. elle هغه لري. on a یعنی سړی لري. nous avons. مونږ لرو. دلته هم ګوره د اس د ای پسته چې راځي یعنی د ای نه مخکې چې راځي نو د ز تلفظ باید مونږ وکړو. nous avons. مونږ لرو. vous avez. تاسو لرئ. ils ont. elles ont. همدم او هم واول دی نو د اس هماغه ز آواز باید مونږ وباسو. ils ont هغه جمع لري. elles ont هغه جمع چې مؤنث دي هغوی لري. مثلا ویلی شو چې nous avons une maison. مونږ یو کور لرو. maison هماغه حویلي کور ته ویل کیږي. vous avez une voiture. تاسو یو ګاډی لري. ils ont une voiture aussi. هغوی هم یو ګاډی لري. نو دا و د دغه درې فعلونه چې مهم فعل دي د دوی ګردان.
ښه ملګرو دغه فعلونو ګردانم خو زده کړ s'appeler être avoir. اوس دا په مثالو کې استفاده کوو د مثال په ډول mon père s'appelle سرور یعنی زما د پلار نوم سرور دی ګوره s'appeler همدا فعل و کله چې mon père s'appelle وایو یعنی د دریم فرد په اړه تاسو ته زه قصې کوم خبرې کوم نو یعنی il هغه استفاده کوم il s'appelle سرور mon père s'appelle سرور یعنی il s'appelle سرور تاسو هماغه ګردان کې بیا وګورئ il s'appelle نو په هغه ګردان کې داسې لیکل کیږي زل ا il a 65 ans یعنی هغه 15 کاله عمر لري il a 65 ans mon père څرنګه چې مذکر دی نو il مې استفاده وکړو il est professeur هغه معلم دی il aime la pêche یعنی هغه ماهیګیري ته زیات شوق لري علاقه لري مینه لري ma mère s'appelle صدف یعنی زما مور صدف نومیږي ma mère s'appelle صدف elle a 59 ans هغه 59 کاله عمر لري اوس وګورئ ma mère زما مور مؤنث دی نو elle استفاده کوم ښه elle a 59 ans ma mère s'appelle صدف یعنی زما مور صدف نومیږي elle a 59 ans هغه 59 کاله عمر لري elle est cuisinier هغه آشپز دی et elle aime lire او هغه لوستل ته شوق لري علاقه لري mes parents habitent à Paris یعنی زما مور او پلار mes parents زما مور او پلار habit نو وګوره د habiter فعل دی هماغه یعنی mes parents څرنګه چې دوه کسه دي یعنی یو جمع دي نو هماغه il habite il څرنګه چې ما مخکې هم تاسو ویلو کله چې یو جمع کې چې مذکر او مؤنث وي بیا هماغه il استفاده کوو ils mes parents habitent à Paris یعنی زما والدین په پاریس کې ژوند کوي اوس تاسو وګورئ mon père s'appelle دا د s'appeler فعل دی هماغه دریم حالت s'appelle سرور elle a 65 ans هغه 15 کاله عمر لري یعنی د اول فعل ما دلته استفاده کړی دی il est professeur هغه معلم دی د اول فعل دلته استفاده ما کړی دی il aime دا د فعل ایمی دی چې د دې ګردان ما نه دی کړی دی خو تاسو ته بیا تاسو بلد کیږئ د نور فعلونه بیا په نورو درسو کې حتما تاسو ته ګردان کوو نو همدا درې فعلونه چې مخکې ما ګردان یې وکړو نو په دې جمله کې ما استفاده کړی دی ma mère s'appelle صدف دا د s'appeler فعل دی elle a 59 ans یعنی هغه 59 کاله عمر لري elle est cuisinier هغه کوزینی دی دا د اول فعل دی elle aime lire هغه لوستل ته علاقه لري mes parents habitent à Paris زما والدین parents والدین ته وایي هم mes parents habitent دا د habiter فعل دی habit اش مونږ نه تلفظ کوو اش سایلنت دی mes parents habitent à Paris زما والدین په پاریس کې ژوند کوي یو څه نور مثال هم کار کوو ښه ملګرو یو څو نور مثالونه هم د دغه افعالو په اړه کار کوو mon frère s'appelle فراد elle a 32 ans زما ورور فقط نومیږي فرهاد نومیږي اش سایلنت دی نو په فرانسوي کې فقط تلفظ کیږي il a 32 ans هغه 22 کاله عمر لري il est coiffeur هغه سلمان دی et il habite à Mulhouse او هغه په مولوس کې ژوند کوي تاسو ګورئ متوجه شئ mon frère مذکر دی mon
که مؤنث وي ما نلیکو، ما نلیکو، ما لیکو. نو څنګه چې frère مذکر دی ما لیکو s'appelle فقط. هماغه د s'appeler د فعل نه دی. ښه، il a 32 ans. هغه 32 کاله عمر لري. il est coiffeur. هغه سلمان دی، یعنی د وظیفې له لحاظه هغه سلمان دی. et il habite à Mulhouse. او هغه په مولوز کې ژوند کوي. il aime écouter de la musique. هغه میوزیک اوریدو ته ډیر شوق لري، علاقه لري. et jouer au football. او هغه علاقه لري چې فوتبال لوبې وکړي. il aime écouter de la musique et jouer au football. هغه شوق لري چې میوزیک واوري او فوتبال لوبې وکړي. mes sœurs habitent à Metz. زما خویندې په متس کې ژوند کوي. ma première sœur یعنی زما اولنۍ خور s'appelle Karima. Karima نومیږي. elle a 30 ans. هغه 30 کاله عمر لري. elle est serveuse. هغه په یو رستوران کې خدمه دی. سرووز هغه مونږ په عامه ژبه هماغه ګارسون ورته وایو کنه، ګارسون ورته وایو. ګارسون دا هم فرانسوي لفظ دی، هلک ته ویل کیږي، خو په انګریزي کې که جنۍ وي یا هلک وي فکر کوم چې په رستوران کې چې کار کوي ورته ګارسون وایي. نو په فرانسوي کې سرور او سرووز، که جنۍ وي سرووز او که هلک وي سرور ورته تلفظ کیږي، ویل کیږي. اوکی. mes sœurs habitent à Metz. زما خویندې په متس کې ژوند کوي. ma première sœur یعنی زما اولنۍ خور s'appelle Karima. Karima نومیږي. elle a 30 ans. هغه 30 کاله عمر لري. elle est serveuse. هغه په یو رستوران کې خدمه دی. ma deuxième sœur s'appelle Najiba. زما دویمه خور نجیبه نومیږي. elle a 20 ans. هغه 40 کاله عمر لري. elle est infirmière. او هغه نرس دی. تاسو وګورئ دلته s'appeler فعل دی. دا elle a 32 ans یعنی هغه د avoir فعل نه کار اخیستلی دی، او دلته هم د être فعل نه کار اخیستلی دی. il habite à Mulhouse. ګوره د دې افعالو په کار اخیستو سره تاسو خپل ځان یو چاته معرفي کوئ، خپل کورنۍ یو چاته معرفي کوئ. حتما چې تاسو فرانسې ته راځئ، هر ادارې سره چې تاسو مخامخ کیږئ هغوی تاسو نه پوښتنه کوي چې تاسو څوک یاستئ. تاسو باید خپل ځان معرفي وکړئ، څرنګه چې په تېرو درسو کې ما تاسو ته تشریح وکړو چې څنګه خپل ځان معرفي کوئ، او د دې افعالو په مرسته بیا تاسو کولی شئ خپل کورنۍ، خپل خپلوان معرفي وکړئ. مثلا د خپل مور پلار په اړه ووایئ چې mes parents s'appellent فلانی، mon frère s'appelle فلانی، mes sœurs s'appellent فلانی. نو یو ځل بیا زه تکراروم د مثال mon frère s'appelle فقط elle a 32 ans. زما ورور فقط نومیږي او هغه 32 کاله عمر لري. il est coiffeur. هغه سلمان دی، یعنی د وظیفې له لحاظه هغه سلمان دی. et il habite à Mulhouse. او هغه په مولوز ښار کې ژوند کوي. ګورئ تاسو د چا د هغه نوم ما بیان کړی دی، د هغه عمر ما بیان کړی دی، د هغه وظیفه ما بیان کړی دی، او هغه چیرته اوسیږي، په کوم ښار کې اوسیږي، هغه ما همداسې بیان کړی دی. نو دې ته وایي چې معرفي کول. اوکې. il aime écouter de la musique. هغه میوزیک اوریدو ته شوق لري. et jouer au football. او فوتبال کول ته. نو معرفي همداسې دی چې یو څوک تاسو معرفي کوي، د هغه نوم اخلئ، د هغه عمر ووایئ، د هغه وظیفه او چېرته اوسیږي، او که غواړئ نور معلومات ورکړئ نو وایئ چې هغه څه ته زیات شوق لري. یو څوک ورزش ته شوق لري، یو څوک چکر تلو ته شوق لري، همداسې ډول. mes sœurs habitent à Metz. زما خویندې په متس کې ژوند کوي. ma première sœur s'appelle Karima. زما اولنۍ خور کریمه نومیږي. elle a 30 ans. هغه 30 کاله عمر لري. elle est serveuse. او هغه په یو رستوران کې خدمه دی. ma deuxième sœur s'appelle Najiba. زما دویمه خور چې دی نجیبه نومیږي.
Elle a 20 ans هغه 20 کاله عمر لري. Elle est infirmière او هغه نرس دی، یعنی د وظیفې له لحاظه نرس دی. نو دغسې موږ خپل ځان او خپل کورنۍ یو چاته معرفي کوو.